سلام دوستانو، د نن ورځې موضوع مو ده د ژر انزال درملنه او تداوی. ژر انزال اړوند ما ډېرې ویډیوګانې ډکې کړي دي، تاسو یې زما په چینل کې پیدا کولی سئ. تېره ویډیو چې موږ د ژر انزال اړوند او د ژر انزال د درملنې اړوند ډکه کړې وه، هغه دا وه چې تاسو پر کنټرول پر سپارم باندې کنټرول پیدا کړئ. یعنې د ویډیو ټول هدف پر سپارم د کنټرول پیدا کولو چلونه او ګټې وې. نن راځو یو داسې څېړنه، البته دا ویډیو دوه برخه لري، یوه برخه یې زه نن تشریح کوم، یوه برخه بې سبا درته تشریح کړم. د نن ورځې د ژر انزال موږ د دوو څېړنو څخه رااخیستي دي چې دا یو عامې څېړنې دي او روانشناسان لاسرسی ورته لري. یوه څېړنه د زیلبرګلیټ ده چې په 1999 کې دا څېړنه سوې وه د ژر انزالي د تداوي په موخه، او بله د میتسو مک کارټي په نامه ده چې دا هم په 2003 کې دا څېړنه سوې ده. راځو دغه د میتسو مک کارټي چې دی، چې البته دا موږ په خپل امیانه ژبه چې د نوم را ترجمه کړو داسې ویل کېږي. په 2003 کې د یو څېړنه وکړل چې دا ژر انزالي څه رقم درملنه کړو. دا وایو او بیا به بله ورځ زه به د زیلبرګلیټ چې کوم څېړنه کړې ده هغه به بیا سبا وایو. د نن ورځې دا څېړنه به موږ اول تاسو ته تشریح کړو چې څه رقم ده. وایي میتسو مک کارټي په 2003 کې د ژر انزال درملنه د رواني جنسي مهارتونو زده کړه وګڼل. دا مهارتونه زده کړه هم پخواني او هم عصري مهارتونه، یعنې د ده په 2003 کې باور دا و چې دا جنسي مشکلات یا مخصوصا ژر انزال د مهارتونو تشه ده، او دا د مهارتونو تشه په مهارتونو زده کولو باندې هم پخواني مهارتونه هم اوسني مهارتونو په زده کړه باندې موږ کولی سو چې د ژر انزال مریضي کنټرول کو. خو زیلبرګلیټ په 1999 کې وویله چې د ژر انزال لپاره تنها رواني جنسي مهارتونه کافي نه دي، پر ځای دا مهارتونه د میړه او میرمنې د جنسي مسایلو په شرایطو کې تعامل ته ضرورت لري. راځو دا دوهم بخش د ښاغلي زیلبرګلیټ د 1999 څېړنه زه تاسو ته په مکمل توګه تشریح کوم چې ده څه وویل، چې دا اړوند معلومات درلودل او څنګه یې دا د تعامل د جنسي د نارینه او د ښځې تر مابین تشریح کړي دي. یعنې د دې دپاره چې تاسو ژر انزال نسئ، دا تعامل د مهارتونو به تشریح کو. نو وایي هغه عبارت دي د 10 دانې تعاملي مهارتونه دي. که دا تاسو زده کړئ نو تاسو کولی شئ د ژر انزال څخه خپل ځانونه تداوي کړئ. راځو اول وایي د خلاصون او ازادۍ رامنځته کول تر څو میړه او میرمن یو نږدې ټیم په توګه کار وکړي. د دې څخه هدف دا دی یوې میړه او مینه خپل ځان باید دا رقم وروزي په جنسي رابطه کې دومره معلومات حاصل کړي، دومره روانشناسان واوري، دومره روانشناس ته ورسې مشوره حاصله کړي چې دوی ته دا جنسي رابطه داسې یو شی سي لکه ټیم، لکه یو فوټبال ټیم، لکه یو کرکټ ټیم چې مربي لري او زده کړه کوي او د مهارتونو په تدریس سره کولی سي په سپورټ کې مخته ولاړ سي. دغه رقم جنسي رابطه هم زده کړې ته ضرورت لري، مهارت ته ضرورت لري، باید تاسو مربي ولري او زده یې کړئ. مثلا زه تاسو ته مسایل راوړم د جنسي مسایلو، زه هغه مسایل ویډیو ته راوړم چې زما په نظر زما په وطن کې به هغه ته ضرورت وي. خو که تاسو خپله مشکلات لرئ، تاسو کولی سئ په ډایرکټ توګه د ډاکټرانو سره په تماس کې سئ. روانشناسان په جنسي مسایلو کې تاسو ته ښه مشاوره درکولی سي او ښه تدریس هم در سره کولی سي، ښه حل لارې هم درښولی سي. خو تاسو باید دا په یاد ولرئ چې جنسي رابطه دومره جدي ونیسئ لکه په یو ټیم کې چې تاسو فوټبال کوئ. دوهم د ژر نه انزال کېدو دپاره دوهم رکن د ده چې و وایي د اصل تعقیب د فعالیت څخه مخکې خوشي کېدل. د دې څه هدف چې شته وایي تاسو په جنسي رابطه کې اصل هغه
آخر مرحله یعنی هغه عمق‌ترین فعالیت چې دی هغه ته توجه وکړي. وایي مخکې له دې نه چې تاسو انزال سئ یا مخکې له دې چې تاسو جنسي رابطه ونیسئ ځان د انزال کېدو څخه وساتئ. د دې راز سره کم دی هغه تاسو ته د نورو مراحلو په تشریح کې وایو. دریم چې دی وایي د مینې کولو پر مهال د آرام زده کړه کول. کله چې تاسو عشق بازي کوئ، کله چې تاسو مینه کوئ، خپل آرامش وساتئ. نارینه ولې ژر انزالي ته ځي؟ ځکه چې دوی خپل مهارتونه یې نه دي زده، د ژوند مهارتونه، د رواني ناروغۍ مهارتونه، د خپل رواني وضعیت کنټرول یې نه دي زده، نو په دې خاطر دوی آرامش ته نه رسیږي. نارینه داسې فکر کوي چې دوی د جنسي رابطې په توسط ځان آرامش ته ورسي. نه خیر، دوی باید آرامش اول خپل په وجود کې پیدا کړي، بیا په جنسي رابطه کې دوی انزال ته ځان ورسي، نه آرامش ته کوم چې دوی فکر کوي. څلورمه موضوع ده د انزال نقطه پیژندل. نارینه باید د انزال نقطه وپیژني چې زما د انزال نقطه څه شته. د انزال نقطه یعنې یو عمیق او خوندور خوند په لګن، په د لګن نه دی د انسان بدن د کوناټیو مخو دا ځایونه چې ځینې جوړ سوي دي، دغه هډوکي او په دغه عضلاتو کې یو خوند دی انزال چې موږ یې حاصلوو. د دغه خوند ته د رسېدو دپاره ته جنسي رابطه نیسي، د اعصاب د ارامېدو دپاره نه. د دې دپاره چې ته ښه جنسي رابطه ولرې، اول باید ته خپل پر سټرس، خپل پر راتلونکي ویره، خپل پر غمونو، خپل پر پریشانیو، خپل پر ژور خفګان، خپل د ژوند په مشکلاتو واک ولرې، بیا ته کولی سې یو ښه انزال ته ورسېږې. که ته پر خپل ځان واک نه لرې نو ته نسې کولی یو ښه انزال ته ورسېږې. پنځمه موضوع ده چې تشریحي موضوع ده، د ځان متمرکزۍ هڅونې زده کړه او تعامل یې د میړه او مېرمنې د تعامل د هڅونې سره. دلته دا یو څه پیچلی ده، زه تاسو ته یې تشریح کوم. وایي ځان متمرکزي هڅونه یعنې څه؟ دا ډول هڅونه عبارت ده لکه د فرد خپل مسایل، انګیزې، احساسات، یا چې د ده احساسات چیش دي. ته خپل احساسات باید وپیژنې، خپل انګیزې وپیژنې، ته په ژوند کې څه کول غواړې، ته کوم غیمونه لرې، کوم مسایل لرې، کوم شیان تا ځوروي. وایي لکه د احساساتو تجربې، ستا د احساساتو تجربې چیش دي، څه رقم مین سوی یې، کله نه یې مین سوی، کوم بله نجلۍ چې خوښه ده رابطه د بلې نجلۍ سره ساتي، هیلې دي چیشي دي، ته پیسې غواړې، پیسې نه غواړې، مشکلات چیش دي خپل په ژوند کې. دا خپل په ژوند به دې سر خلاص وي، هغه رواني شعور ته به رسېدلی یې، خپل احساسات به پېژنې، خپل د ځان اړوند 100% معلومات اول حاصل کړئ. کله چې خپل د ځان اړوند 100% معلومات ولرئ نو بیا تاسو کولی شئ ښه جنسي رابطه تجربه کړئ. خو که تاسو خپل د ځان اړوند معلومات نه لرئ، تاسو نسئ کولی ښه جنسي رابطه تجربه کړئ. بل وایي پر خپل غوښتنو تمرکز کول. تاسو د ځان سره فکر وکړئ چې تاسو کم غوښتنې لرئ، څه غواړئ د ژوند ته، تاسو په ژوند کې څه لرئ یا څه نه لرئ. دا اړوند باید تاسو خپل د ځان سره خبرې وکړئ او خپل ځان یو نتیجې ته ورسوئ. ګورئ دغه 5 مساله چې ده، وایي د ځان متمرکزي هڅونې زده کړه. د ځان یعنې د ځان متمرکز کول، خپل پر ځان باندې تمرکز درلودل. دا څو مراحلو باندې موږ ته تشریح شول. یو دا چې موږ خپل احساساتو دا وپیژنو، موږ خپل د احساساتو تجربې وپیژنو، موږ خپل کنجکاوي وپیژنو، چې شي موږ ور اخلي. د پروانې ضیایي ویډیو دې ولیدل د ژر انزال اړوند، کلیک دې پر وکړئ، راغلی د پروانې ویډیو ته، غواړې دا واورې چې پروانه ماته څه وایي. پروانې نوي چیش راوړي دي ژر انزال اړوند. نو اوس ته د ځانه پوښتنه وکړه چې ته ولې د ژر انزال ویډیو ګورې. دا هغه مسایل دي چې ته خپل ځان مکمل وپیژنې. ته د جنسي رابطې په خاطر ځان و سکون ته نسې رسولی، بلکې ته اول باید خپل یو سکون په خپل ځان کې ولرې، تمرکز خپل پر ځان باندې ولرې، بیا ته کولی سې چې وکې، بیا ته کولی سې چې جنسي رابطې ته داخل سې. بله موضوع چې ده، وایي د ځان متمرکزۍ هڅونه زده کړه او تعامل یې د میړه او مېرمنې د تعامل د هڅونې سره. د دې څه مطلب چې دی، د میړه او مېرمنې د تعامل هڅونه چې شته،
وایي دلته موږ احساسات او رواني تحریکونه د مشترک ژوند له ملګري سره د تعامل څخه حاصل کیږي، لکه کتل، میړه ته چې سره کم وکتل، میرمنې ته چې سره کم وکتل، لمس کول، خبرې کول، لکه د ملګري شتون او ځواب ویلو له لارې د احساساتو تنظیم. خپل د ژوند ملګري سره ناست یې، ته سره کم هغه ته ګورې، په کوم سترګو ورته ګورې، سره کم یې لمس کوې، سره کم خبرې ورسره کوې. دا هغه مسایل دي چې باید ته مسلسل ودې ته کار وکړې او دا باید ستا په ژوند کې موجود دي. که دا شیان نه یې موجود، ته نسې کولی ښه جنسي رابطې ته داخل سې. وایي رواني او بیولوژیکي هماهنګي. موږ باید رواني هماهنګي خپل د ژوند د مشترک ملګري سره ولرو. موږ ته باید ګران دي، موږ باید هغه ته احساسات ولرو، هغه باید زموږ دپاره فداکاري کړي، موږ باید د هغه دپاره فداکاري کړي. که دا شیان موجود نه وي، تاسو نسئ کولی و جنسي رابطې ته ننوځئ. اوس راځو، دا دوه شیان په ما کې موجود دي. خپل ځان پر تمرکز باندې واک لرم، د میرمنې سره ښه روابط لرم، ښه کتل ورته کوم، ښه لمس کوم، ښه خبرې کوم، ښه نفقه یې ور برابروم، مشکلات یې ور حلوم. اوس نو راځو وایي د دا دوه تعامل ته دا دواړه څنګه سره یو ځای کوو. اول خود آګاهي په توسط، وروسته وایي چې خود آګاهي څه شته. دوهمه خپل احساسات مشترک ژوند ملګري سره شریکول. دریم د احساساتو منظم یا تنظیموالی. دریم د زوجینو د ذهن د ودې تمرینات. اوس راځو د احساساتو آګاهي څه شته وایي په جنسي انزال کې. خپل د وجود تحریکونو شناسایی کول. ستا بدن په څه تحریک کیږي، دا باید ته شناسایی کړې. د ښځې په لڅ بدن لیدلو، د ښځې د ځیګر په لیدلو، د ښځې د شونډو په زبېښلو، د هغې سره په تماس نیول، په څه باندې ستا احساسات تحریک کیږي. دا بیا درې مرحلې لري. وایي آیا د نږدېکت میل سته؟ خپل د وجود د تحریکونو شناسایی چې جوړ کړل، بیا د دې شناسایی هم وکړه چې آیا د نږدېکت میل لري، ستا زړه غواړي چې جنسي رابطه ونیسې، له شړلو ویره لري، مثلا غواړې میرمنې ته وایي چې جنسي رابطه راسره ونیسه، هغه وایي یا، د دغه شړلو ویره در سره شته که یا، تایید ته ضرورت لري که یا. دا هغه شیان دي چې ضعیف ذهنونه ضرورت ورته لري. تاسو باید خپل پر ځان باندې کنټرول ولري، د شړلو څخه ویره ونه لري. انسانان درک کوي، د درک قوه مو ډېروي، یعنې خپل ځان دې جوړ کړی یې بیا جنسي رابطې ته راځي. وایي خپل د ځان د تنظیم د الګوګانو شناخت. دا هم باید تاسو وپېژنئ. خپل د ځان د تنظیم د الګوګانو شناخت څه دي؟ وایي لکه فرار. په ژوند کې د کوم مسایلو څخه فرار کوئ، تېښته کوئ، اړوند یې فکر نه کوئ، تا ځوروي، هغه فکر ایسته کې بل فکر راواچئ. غصه، څه تا ته غصه راولي؟ او کنارهګیري، د خلکو سره لیرېوالی، تنها کښېنستل، دا احساسات ولې تا ته راځي؟ دا باید ته وپېژنې. د ښه جنسي رابطې دپاره مخکې له دې نه چې جنسي رابطې ته داخل سو، مهموالی دا دی چې ته خپل پر ځان کنټرول ولرې، ته یو نورماله کس واوسېږې. یو کس چې رواني شعور ولري، یو څوک چې رواني حالت خپل په کنټرول کې ولري، هغه کولی شي ښه جنسي رابطه برقراره کړي او ښه اوږد خوند واخلي. خو هغه کسان چې خپل پر ځان باندې کنټرول نه لري، خپل ځان نسي کنټرولولی، هغوی نسي کولی ښه جنسي رابطه برقرار کړي. راځو د دا ټولو چلونه درښوو د نن په ویډیو کې. دوهمه موضوع ده، پنځمې اړوند دا ده چې د دا دوه تعامل چې کېدی، یو د احساساتو خود آګاهي وه. خپل ځان پېژنې، نور خلک هم درکوي، خپل میرمن درکوي، ځان درکوي، خپل چاراطرافو ټول شیان حس کوي. دوهمه موضوع چې د خپل احساسات مشترک ژوند ملګري سره بیانول. ګوره په تېره اول مسئله کې ته باید د شړلو څخه ویره ونه لرې. که ستا میرمن وایي زه جنسي رابطه نه نیسم، هغه درک کړې. وایي تایید ته باید ضرورت ونه لرې چې حتما باید هغه درته وایي چې بیا ته خوشحاله یې. کله د میرمنې ته وایي تا زه غواړم جنسي رابطه، که ته خوند نه غواړې زه غواړم جنسي رابطه ونیسم. یعنې پر ځان باندې باور باید ولري، د نږدېکت ته د زړه وغواړي، بیا ته کولی شې ښه روابط برقرار کړې. وایي خپل احساسات مشترک ژوند ته بیانول یعنې څه؟ په ساده الفاظو کې د داخلي جوش په صادقانه توګه څرګندولو زده کړه ده دا چې تاسو یې باید وکړئ. په ساده الفاظو څنګه خپل د مینې جوش، خپل د احساساتو جوش یا خپل د هغه شهوت جوش ملګري ته څنګه بیانوي؟ وای مثلا کله چې ته سکوت کوې، زه د ناامنۍ احساس کوم او ذهن مې د فکرونو ډکېږي.
دغه حالت عموما ښځو ته پیدا کېږي. ښځه چې کله نارینه سکوت کوي هغه فکر کوي چې زه ناامنه یم او ویره ورته پیدا کېږي. تاسو به هغې ته دا ور زده کړئ چې زه سکوت کوم یعنې زه نارینه یم. په تېره ویډیو کې ما تاسو ته وویله چې سکوت کول نارینه په بیولوژیکي توګه نارینه ودې ته ضرورت لري. ښځې باید درک کړي، یعنې تاسو یو د بل سره باید داسې یو رابطه برقرار کړئ چې یو بل درک کړئ. داسې نه وي چې د میړه د معاینې څه بد راځي، د معاینې د میړه څه بد راځي، په زړه کې اوږدي 10 کاله پخوا چې دا خبر راته کړی او 5 کاله پخوا چې هغه خبر راته وکړل، ته دغسې کوې، ته هسې کوې، ته داسې کوې. دغه شیان چې تاسو په ژوند کې موجود دي دا تاسو اسانه مه نیسئ. ګوره بعضې وخت خلک ډاکټرانو ته راځي وایي ډاکټر صاحب زه غواړم ښه جنسي رابطه برقراره کړم، ژر انزالۍ ناجوړي لرم، څه شی وکړم چې جوړ شم؟ وایي زه دوا وخورم، دغسې کریمان سته زه استعمال کړم. دا څنګه دي؟ موږ دا ټوله نه پیشنهادوو. د دې دپاره چې ته ښه جنسي رابطه ولرې اول باید خپل پر ځان باندې ته واک ولرې، خپل پر مېرمنې باندې واک ولرې، خپل مېرمن درک کړې چې دا ستا دوست ده، ستا دښمن نه ده. ستا مېرمن د ګرانښت وړتیا لري، باید هغه ګرانه کړې، باید وخت ورکړې. درېیمه مسئله ده د احساساتو منظم یا تنظیم. څنګه خپل احساسات تنظیم کړي، خپل د ملګري د ژوند د ملګري په باره کې خپل د ملګري احساسات سره کم کنټرول کړي. وایي د بدني تماس څخه ګټه اخیستل. د احساساتو تنظیم د دوو جوړو په مابینځ کې د بدني تماس څخه وایي ګټه واخلئ. یو ځای تنفس وکړئ، ښه یو بل ته وګورئ. وایي داسې کلمې چې دواړه خوا خپل احساسات پکښې آرام کړي. اوس راځو یو ځای تنفس کښل څنګ پر څنګ سره کښېنئ، کوشش وکړئ ښایسته تنفس وکاږئ. یو ځای هوا د پزې څخه اخلي، یو ځای د خولې سره راکاږئ. یو د ځان سره یو د بل سره تنفسي روابط ولرئ او کوشش وکړئ داسې کلمې یو بل ته ووایاست چې هغه ستاسو احساسات راوپاروي. تاسو زه یو مثال درته وایم، څه وخت تر مخه زه کوما ته تللی وم، بیا زما سره هغه چا خبرې وکړې چې پر ما ډېر ګران دی، نارینه ده البته. ما ته یې ویله که ته پر ځان پام ونه کړې نو بیا زما د ژوند معنا هم ځي، یعنې چې ته نه یې. یو تاثیر لرونکې خبره وه. مثلا وروسته چې ما ته دا خبرې ته مې پام شو، ما ته یې ښه خوند راکړ. دا هغه شیان دي چې په یو بل ته باید کار وکړي. تاسو نسئ کولی مثلا یو نفر یې مریض سیوه د کینسر ناجوړي ورته راسي، ډاکټر ته چې ولاړ سي په هماغه ګړي خو یې ډاکټر نسي سمولی. یا مثلا زکام یې ډاکټر ته ولاړ سي په هغه ګړي خو یې ډاکټر نسي سمولی. باید یو پروسه طی کړئ تر څو تاسو وکولی سئ د ناجوړۍ څخه جوړ سئ. ژر انزال هم همداسې یو حالت لري. تاسو باید یو پروسه طی کړئ د ژوند تر څو وکولی سئ یو ښه رابطې ته داخل سئ او بیا ښه انزال ته داخل سئ. څلورمه چې شوه د زوجینو د ذهن د ودې تمرینات. دا څنګه وکړي؟ میډیټیشن دواړه یو ځای سره کښېنئ، میډیټیشن وکړئ. میډیټیشن یعنې څه شي؟ د پزې څخه ساه اخیستل، د خولې څخه ایستل، په یو رقم منظم حالت کې کښېنستل، لکه یوګا کول. دا شیان ټوله په میډیټیشن کې راځي. مشترک تنفس تمرین کول، څنګ پر څنګ سره کښېنئ، ساه وکاږئ، د خولې څخه یې رایله کړئ. دا تاسو یو بل ته نږدې کوي. یو بل ته په آګاهي سره غوږ نیول. مېرمنې ته د خرې په سترګه مه ګوره، د ایوانې په سترګه مور ته ګوره، هغې ته یو ګل راوړه، د یو مهم کس په سترګه ورته وګوره. کله چې د مېرمنې سره ناست یې کوشش وکړه داسې واوسېږئ لکه ته چې په رسمیاتو کې منظم کالي اغوستل، منظم خبرې کول او یو باسیاسته کس اوسېدل. که ستاسو تر مابینځ هیبت او هغه دروندوالی د منځه ولاړ سي، ستاسو پر جنسي رابطې باندې ډېر تاثیر کوي. یو بل ته په آګاهي سره غوږ نیول همدا و. دا تمرینونه د فیزیولوژیک احساساتو یو ځایوالی جوړوي. نو بیا تاسو کولی سئ یوه کم خبرې ته ورسېږئ، زموږ ته 5 خبرې ته ورسېږئ چې تعامل ته ورسېږئ. میړه ومینه که تاسو تعامل ته نه یاست رسېدلی، تاسو نسئ کولی یو ښه جنسي رابطه ولرئ. شپږم ده وایي د لګن له عضلې څخه د استفادې زده کړه او یو آرام کوونکی نمایش په توګه چې د انزال د جوش مدیریت وکړي. انفال ساګې ما پازابوي. د لګن عضلو څخه وایي تاسو په جنسي رابطه کې خوند واخلئ. څنګه یې واخلو؟
دا لګن ما تاسو ته تشریح کوي. لګن داسې یو هډوکی دی چې داسې حالت لري او دا زموږ کوناټي زموږ یو څه ملا او دا د مخ بدن جوړوي. دغه عضلو باندې تاسو کوشش وکړئ کنټرول ولرئ. نارینه ولې ژر انزالیږي؟ یو مشکل د نارینه‌و د ژر انزال دا دی چې دوی عجله کوي، دوی داسې فکر کوي کوم بېچیني، غمونه، تشویشونه، احساسات چې دوی خپل په وجود کې لري دا ټوله د جنسي رابطې په واسطه سموي. ته باید خپل په ځان کې سکون ولري، آرامش ولري، خپل میرمن درک کړې، ځان درک کړې. بیا ته کولی سې سټیپ بای سټیپ یو ښه رابطې ته ولاړ سې. کله چې ښه رابطې ته راځې، مخکې له دې چې ته ونه انزال ته ورسېږې، اولین شی چې ته باید کنټرول پر ولري هغه ستا د لګنې خاصرې پر عضلاتو دی. ستا د لګنې خاصرې عضلات باید داسې ستا په وجود کې. ګوره جنسي رابطه تاسو د لګن خاصرې څخه نه ترلاسه کوئ، د دماغ څخه ستاسو جنسي رابطه شکل نیسي. یعنې تاسو چې کله جنسي رابطه کوئ دا ستاسو هغه د لګن خاصرې یا د تناسلي آلې غړي نه چې کوي، دا ستاسو ذهن یې کوي. نو پر ذهن کې باید ته د لګنې خاصرې پر د عضلاتو باندې داسې کنټرول ولرې تر څو ژر ته تحریک نه سې، ژر ستا تحریک ستاسو د لاسه ونوځي او ستا څخه ته ژر انزال نه سې. دا کار ته تاسو په رسېدو سره تنها په دا نه رسېږي چې د ډاکټر پروانې خبرې واورئ. تاسو باید تمرین وکړئ، یو د بل سره میړه ومینه، یو بل سره تمرین وکړئ په جنسي روابطو کې تر څو هم ښځه خپل پر لګنې خاصرې پر عضلاتو باندې کنټرول پیدا کړي. یو څه کوشش وکړي چې تاسو سره وختي انزال سي او تاسو نارینه هم داسې کنټرول پر ځان باندې پیدا کړئ تر څو تاسو وکولی سئ ژر انزال نه سي. شپږمه موضوع دا ده. اومه موضوع دا وایي د ادراکي عمومي کولو تخنیکونو په کارولو سره د نارینه‌و د هڅونې تعدیل کول. اوس راځو دا به په خلاص توګه زه تاسو ته تشریح کوم ځکه چې خبرې پیچلې دي او د روانشناسۍ اړوند دي. وایي یعنې د ادراکي پر بنسټ رواني میتودونو کارول. د ادراک یعنې څه شي؟ ادراک داسې یو شی دی، مثلا ته تر سړک اوړیوه، داسې موټرانو ته ګورې چې کوم موټر څومره تیز دی، کوم موټر څه رقم را روان دی، نو بیا ته تر سړک اوړې. کله چې موږ د سړک څخه اوړو ادراک په ذهن کې زموږ سره کومک کوي چې د موټرانو سرعت راته معلوم کړي تر څو موږ تر سړک واوړو. دا اومې مسئلې هدف یې چې شته وایي د ادراکۍ په بنسټ د رواني میتودونو کارول. موږ باید خپل پر روان باندې کنټرول ولرو، خپل پر احساساتو کنټرول ولرو، خپل رواني حالت خپل په لاس کې ونیسو. دا هغه وخت کېدای شي چې زموږ ادراک کوي. خپل ادراک چې د ادراکي پر بنسټ باندې مو رواني میتودونه مو کار کړئ تر څو په نارینه‌و کې د احساساتي او جنسي هڅونې کچه اداره کم یا تنظیم کړي. نارینه څه مشکل لري؟ ژر احساساتي کېږي، ژر جنسي هڅونه ورته راځي، ژر تحریک کېږي او غواړي ژر انزال سي. او بیا دلته بیرته تمه لري چې ژر انزال نه سي او اوږد انزال ورته راسي. نه، دا تاسو ته نه راځي. تاسو هغه وخت تاسو نارینه کوي جنسي رابطې ته رسېږي تر څو خپل پر ادراکو باندې کنټرول ولرئ. دا ادراک ستاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل د لګنې خاصرې باندې واک ولرئ. پر لګنې خاصرې باندې واک چې تاسو پیدا کړئ نو تاسو کولی سئ خپل انزال وځنډوئ. اوس راځو دا نور تشریح کوو چې دا یعنې څه شي. وایي لاندې شپږ تکتیکونه کومک کوي چې دا کار تاسو وکړئ. خپل د ادراک په توسط خپل احساسات او جنسي هڅونه سطح راکښته کړو. اوس راځو دا شپږ تکتیکونه څه دي. اول تکتیک وایي ادراکي بیا رغونه ده. ادراکي بیا رغونې څخه زموږ موخه څه شته؟ وایي هغه تعریف سوي یا غیر واقعي فکرونه وپېژنئ او سم یې کړئ چې د ډېرې پاړونې سبب کېږي. وایي هغه تحریک سوي او یا غیر واقعي فکرونه وپېژنئ او څنګه بیا دغه ستاسو پر پاړونې او سم یې کړئ چې د ډېرې پاړونې سبب مو کېږي. تاسو نارینه په چیش باندې ډېر ژر تحریک کېږئ، دا وپېژنئ. کله چې مو وپېژندل هغه ترمیم کړئ. داسې ترمیم کوي چې د میرمنې لس بدن مو ولیدئ په هغه کړي دستي ته ورته تحریک نه سي، پرېښت سي، حالت دې خراب سي او بیا ژر مخکې له دې چې دخول وکړي ته انزال ته رسېږي. په دا به ته کار کوې. وایي مثلا یو سړی باور لري که زه اوس غبرګون ښکاره نه کړم نو زه یو څه د لاسه ورکوم.
نارینه دی دا باور باندې دی چې زه چې خپله ماینې لس بدن ووینم زما شهوت راپورته کېږي، تحریک کېږم او غواړم ژر جنسي رابطه ونیسم. که زه جنسي رابطه ونه نیسم داسې احساس کوم چې ولا یو مشکل پیښیږي، یو څه حتما راکېږي، زه پر ځان کنټرول نه لرم. دا هغه شیان دي چې تاسو غلط لوري ته بیایي. یو روانشناس د دغه سړي سره کومک کوي چې تر څو د دغه عجلې څخه ودا ته راورسېږي، وایي زه انتظار کولی سم او وضعیت اداره کولی سم. یو پلا موږ ته رالی نفر موږ ته وایي وایي زه که غبرګون ونه ښیم، په هماغه ګړي عکس العمل ونه ښیم، زه خپل احساس کوم یو څه د لاسه ورکوم. خو کله چې موږ روانشناسان د هغه سره خبرې وکړو، هغه دا وضعیت ته ورسېږي، وایي زه کولی سم چې انتظار وکړم، وضعیت اداره کړم او بیا وروسته تصمیم ونیسم. یعنې یو عجول انسان، یو انسان چې عجله کوي، هغه موږ دې ته قانع کوو چې هغه صبر وکړي او اداره وکړي. نو دغه رقم په جنسي رابطه کې هم تاسو په جنسي رابطه کې دې ته ضرورت لري چې حالات درک کړي. مېرمن ده ښایسته کالي یې اغوستي دي، ښه وریښتان یې اوته کړي دي، ښه میکاپ یې کړی دي، ښې ځان ته رسېدلې ده، ستا مخې ته راځي، ته خپل تحریک کنټرول کوه. دوهم تکتیک ګډوډي ده. ګډوډي یعنې څه؟ موخه د ګډوډي څه چی شته؟ وایي د ذهن تمرکز له جنسي فکرونو څخه نورو موضوعاتو ته اړول. ښایسته ښځه چې ولیدل شي یا خپلې مېرمنې دې ځان درته سم کړ دی، ته تحریک سولې، د خپل فکر واړوه. طریقې څه رقم دي؟ څه رقم خپل فکر د جنسي تحریک څخه اړولی سي؟ شمېرل وکړئ، حساب شروع کړئ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سرچپه حساب. ذهني فعالیتونو باندې تمرکز وکړئ، لکه ستونزې حل کول، خپل د مشکلاتو اړوند فکر وکړئ چې زه په ژوند کې څه رقم مشکلات لرم، څنګه یې باید حل کړم، یا ځانګړو شیانو لیست جوړ کړئ چې کم کم شیان تاسو ته ډېر ځانګړي دي. نو بیا تاسو کولی شئ د دا په توسط ډېر په اسانۍ سره خپل پر هغه تحریک باندې کنټرول ترلاسه کړئ. او که ته ښایسته ښځه وینې د هغسې ورته ګورې تحریک کېږي، حالت دې خرابېږي، یعنې ته ضعیفه کس یې. قوي کس هغه دی چې 10 ښځې مخ ته تېري، هېڅ به ونه سي. کله چې دی غواړي جنسي رابطې ته داخل سي، دا تحریکوالی په کنټرول کې ولري، نه دا چې چاته یې کتلي نه وي کار خلاص. درېیمه تکتیک دا دی هوښیارتیا، د ذهن آګاهي. وایي په اوسنی وخت کې د قضاوت پرته د فکرونو او احساساتو مشاهده کول. وایي اغیز د دا موضوع چیشتی د پارونکو افکارو د ځواک کمول، د هغوی د غیر قضاوت منلو له لارې. مثلا ته تحریک کېږې، تحریک ته ننوځې، مخکې له دې چې ته تحریک ته ننوځې، دا ځان ته ووایې چې دغه فکرونه کنټرول کړم، دغه احساسات را ونیسم، تر څو زه ژر و تحریک ته ولاړ نسم. که ته پر خپل تحریک باندې واک پیدا کړئ، که چې خپل تحریک وغورځوئ، که چې خپل تحریک کنټرول کړئ، مهال دې کړئ، دا هغه وخت دی چې ته پر ځان باندې کنټرول پیدا کړئ او کولی شئ یو ښه اوږدې جنسي رابطې ته ورسېږي. او که ته ښځه وینې بله چې کار خرابېږي، نو خو ته نسې کولی ښه جنسي رابطې ته داخل سې. څلورم تکتیک دی د خیالاتو محدود کول. د خیالاتو محدود کېدل څنګه کوو؟ طریقه یې داسې ده، وایي په قصدي ډول د خیالاتو راپارولو کمول یا کنټرول کول او د بېطرفه یا غیر جنسي فکرونو سره یې یو ځای کول. ښځې ته دې وکتل، حالت کې خراب سو، دا فکر راواړوه، د یو بل فکر سره یو ځای کړه او خپل ځان ته داسې یو حالت جوړ کړه چې ته د دا تحریک څخه ځان راوباسې. هر وخت چې تحریک کېږي، کوشش وکړه د تحریک څخه ځان راوباسې او بیرته خپل په ذهن، خپل په واک ځان و تحریک ته ورسو. بیا ته دا تجربه کوه چې لکه جادو ته کولی سې جنسي تحریک ته ورسېږي. پنځم تکتیک دا دی، وایي د ځان څارنې یا روزنه. د ځان څارنه څه رقم ده؟ د هغو حالاتو، فکرونو او احساساتو ثبتول چې د هڅونې لامل کېږي او د چلند نمونې تحلیلوي. د خپل ذهن کې دا ثبت ولره، کم شیان ستا هغه جنسي تحریک راپاروي، کم شیان تا و جنسي لوري ته بیایي، کم شیان تا حالت خرابوي، کم شیان تا و تحریک ته ځغلي. پر دغو باندې ته چې کوې ارزیابي وکړه، د ځان سره یې نوټ کوه چې ولا دا شیان دي، دا به زه سم کړم، زه به پر ځان کنټرول پیدا کړم، زه به داسې وکړم، زه به هسې وکړم.
د هغه مسایل دي چې پر تا کنټرول پیدا کوي. شپږمه خبره ده وایي د چاپریال یا محرکاتو بدلول. وایي د جنسي محرکاتو لکه انځورونه، ویډیوګانې، پارونکي حالتونه د دغو سره مخ کېدل له منځه یوسي یا یې کم کړي. لوڅ فلمونه مه ګوره. لوڅ فلمونو ته نه ووایه، لوڅ عکسو ته نه ووایه، خپل میرمنه په اول ګشت لڅه لیدلو ته نه ووایه. د دې پر ځای چې خپل میرمنه لڅه پڅه د ځان سره په اتاق کې غواړې، کله چې خونې ته ننوځئ کوشش وکړئ چې په نورماله کالو کې واوسېږئ. بیا ستا میرمن د خوب کالي واغوندي. سټیپ بای سټیپ ځي یوه جنسي رابطې ته. داسې نه چې میرمن چې په باحجابه د کور په کالو کې یو دم هغه کالي کاږي، لڅه پڅه ښځه ویني او ته تاریک کېږي او حال چې خراب کېږي. د دا رقم شي سره باید ځان وساتي. سټیپ بای سټیپ په جنسي رابطې ته حرکت زده کوو. ګورئ دا زموږ اوومه مسئله وه. ما تاسو ته ویله دا څېړنه چې د عالم کړې ده، اووه مسئلې مو ویلې، اوس یې اتمې مسئلې ته راځو. اتمه مسئله یې ده د چلند د همغږۍ تخنیکونو او د سټاپ سټارټ میتودونو په کارولو سره د هڅونې مدیریت. راځو. اول یې چی شته؟ وایي د چلند د همغږۍ میتود. د چلند د همغږۍ میتود چی شته؟ دوه میتود راته ښیي په اتمه مرحله کې، او یو د سټاپ او سټارټ. سټاپ معنا درول، سټارټ معنا شروع کول. دا یو بل میتود دی چې موږ ته یې تدریس کوي. راځو اول د چلند د همغږۍ میتود زده کوو. و یعنې د فزیکي چلند او حرکت همغږۍ کول، لکه لوړه حوصله او حالاتو کې، لوړه حوصلې او حالاتو کې مثلا اضطراب، غصه، ډیر جوش، دا شان کنټرول کول. د چلند همغږۍ کولای شي د فشار کمولو او فیزیولوژیکي توازن بیرته راوستلو کې کومک وکړي. یعنې که تاسو خپل د چلند د همغږۍ میتود، یعنې خپل پر حوصلې باندې کار کول، اضطراب درته راځي د راتلونکي څخه ویره، د راتلونکي مشکلاتو څخه وهم، غصه درته راځي د حال پر موضوعاتو باندې، او ډیر جوش درته راځي د مخکینی غمونو د لاسه. دغه خپل چلند د دغه رقم حالاتو سره که ته کنټرول کې، ته کولی سې د فشار اندازه خپل په بدن کې کمه کړې. کله چې ستا په بدن کې د رواني فشارونه کم وي، هر څومره چې رواني فشارونه ته کمولی سې، هغومره ته ښه جنسي رابطې ته تګ کولی سې. وایي د دې ګټه چې تاسو خپل پر رواني فشارو باندې کنټرول ولرئ، دا دی چې تاسو کولی سئ خپل د بدن هغه فزیکي حالات هم جوړ کړئ. راځو څنګه غوښتنلیکونه څه شته د دغه موضوع اړوند، یعنې دغه د چلند د همغږۍ میتود سره کم دی. یو، په ټولنیز تعاملونو کې ستاسو د بدن حرکتونه، تنفس یا د غږ لهجه ستاسو د خبرو اترو ملګري سره سمون کولی سي د اړیکې په ارامولو کې مرسته وکړي. ستا حالت خراب دی، بد احساسات لري، ته خپل د ژوند د ملګري سره یو ځای تنفس وکړه، په ښه لهجه خبرې ورسره وکړه، هغه ځان ته وکړه، ته جذب کړه، هغه ته ځان جذب کړه، یو ټولنیز تعاملات خپل د ژوند د ملګري سره جوړ کړه. نو بیا ته کولی سې ډېر ښایسته خپل د ژوند فشارونه او ترخې خاطرې کنټرول کړې. بل خبره چې شته، وایي په ډله ییز فعالیتونو کې لکه نڅا، ډله ییز سپورټ، په همغږۍ سره سرعت سره ګرځېدل. اوس ډله ییز فعالیتونه لکه اتڼ کول، لکه یو ځای سپورټ کول، دغه شیان چې موږ کوو، یو همغږۍ ته ضرورت لرو، یو قانون ته ضرورت لرو، یو سټیپ بای سټیپ تګ ته ضرورت لرو. نو دغه مثال هم موږ په جنسي روابطو کې راخلو. که تاسو هر څومره خپل هغه د ټیم ته وفادار واوسېږئ، هغومره کولی سئ ښه کار وکړئ. بله موضوع ده، وایي په درملنه کې، وایي د جوړو درملنه، خپل منځنۍ مشوره د دې سبب کېږي چې د خواخوږۍ کچه لوړه سي او فشار کم سي. ما تاسو ته وویله، ما ته یو چا څه وخت مخکې د کوما تللو په خاطر وویل، که ته خپل پر ځان پام ونه کړې، نو زه چې کېږم زما د ژوند معنا هم ځي. یعنې هغه ما ته دا وویل چې ته ما ته به ارزښت دی. دلته زما او د ده تر مابین د خواخوږۍ احساس جوړ سو. دا جوړ سو چې زه دته مهمه یم، یا دی پر ما ګران دی. یعنې زما او د ده داسې یو احساس منځته رالی چې زه اوس فکر کوم زه پر هغه ګرانه یم. نه، ګټې د دا څه شي دي؟
و د ټولنیز اندېښنې کمول کیږي که دغه شیان تاسو وکړئ. د خواخوږۍ او اړیکې احساسات مو زیاتیږي، د احساساتو تنظیم مو ډیریږي. یعنې که تاسو هر څومره میرو معاینه یو پر بل باندې اغېزناکه خبرې وکړئ، یو بل فشارونه کم کړئ، غمونه دي، تشویشونه دي، بېپولۍ دي، مسکینۍ، د غریبي، د دربدري، د تهمتونه دي، د خلکو ناکامۍ دي، دا ټول باید تاسو اول دغو ته د حل پیدا کړئ، بیا ورسئ وښه جنسي رابطې ته. راځو د سټاپ او سټارټ تخنیک. سټاپ معنا درېدل او سټارټ معنا شروع کېدل. دا څه رقم یو تخنیک دی؟ د دا اړوند به خبرې وکړو. وایي تعریف یې چیش دی؟ وایي دا چلند په اکثره رواني درملنه کې د هڅونې د کنټرول یا ډیر جوش اداره لپاره کارول کیږي. څه رقم یو نفر دی غواړي پلانکی نفر ووژني، اعصاب یې خراب دي، وایي دغه وژنم. په دغه وخت کې چې یو نفر د دغه وژلو څخه ځان راګرځوي، ځان سټاپ کوي چې یا زه ولې دا نفر ووژنم، دا خو جرم دی، ما بندي کوي. دا هغه شیان دي چې د ده دا کار د سټاپ کېدو علت کیږي. راځو وایي په عمل کې څه رقم. وایي د جوش مقابل کې د فرد لنډمهاله توګه فعالیت دروي، ژوره ساه اخلي او بیا نظم راولي او بیا فعالیت شروع کوي. نفر تصمیم ونیوي چې پلانکی نفر نه وژنم ځکه چې دا جرم دی، نو دلته یو سټاپ منځته راغلی، یو درېدل منځته راغلی. بیرته شروع دپاره د چې وکړل کار وکړئ تر څو دا غلط عمل ونه کړي. مراحل څه رقم دي؟ وایي ودرېږئ. وایي کله چې جوش راپورته سي ودرېږئ چې زه دا کار نه کوم، ساه واخلئ، بیا وګورئ، وقفه وکړئ، څو ژورې ساه واخلئ، ځای پر ځای درېږئ، که ولاړ یاست کښېنئ چې زه دغه کار نه کوم. وایي ساه واخلئ، په بدن کې یا چاپریال تمرکز وکړئ. ساه چې ما څخه خپل پر بدن باندې کنټرول وکړه. ګوره ته به دا حس کې چې بدن دې ریږدي، غصه راځي، احساسات دي، بد دي، درد راځي چې زه هغه ته ورحمله کوم. ته په دغه وخت کې خپل پر چاپریال او خپل پر ځان باندې کنټرول زده کړه. پیل. وایي آرام ذهن سره دوام ورکړئ، دا په شعوري ډول پرېکړه وکړئ. کله چې غصه رالل، د نفر د مرګ احساسات رالل، نو ته کوشش وکړه چې په شعوري توګه ځان ته جواب پیدا کړې. شعوري جواب چې شته ما بندي کوي که زه نفر ووژنم. نو جنسي روابط هم دغه رقم دي. تاسو په جنسي روابطو کې هم کله چې تحریک ډیر رالی، ته تحریک کنټرول که او بیدایه که، تحریک رالی کنټرول که بیدایه که، تحریک رالی کنټرول که بیدایه که. بالاخره به ته دا زده کې چې په تحریک کې وکولی سې ښه کنټرول ولري. وایي غوښتنلیکونه زموږ تمه. د غوښتنلیکونو څخه زموږ تمه چې شته. د غصې مدیریت، د دغه شیان چې موږ وکړو، د غصې مدیریت کوو، د امتحان یا مرکې پر مهال د اضطراب کنټرول، د احساساتو غبرګونونو مخنیوی. دا هغه شیان دي چې موږ کنټرول پر پیدا کوو. موږ یو آرامښت ته رسوي. کله چې ته په خپل بدن کې آرامښت ولرې، ته کولی شې ښه جنسي رابطه ولرې. خو که ته خپل په بدن کې آرامښت نه لرې، ته نسې کولی شې جنسي رابطه ولرې. ګټې یې چیشت دي؟ وایي د محرک او غبرګون ترمنځ واټن رامنځته کول. یو چا تحریک کړلی، تا مرحله سټاپ کړله، تا ویل چې نه اوس نه کېږم. دلته ستا او د محرک تر مابین فاصله منځته راغله. دغه فاصله چې تاسو رامنځته کړئ، تاسو کولی سئ خپل پر تحریک باندې کنټرول ولرئ. وایي د ځان پوهاوی او ځان کنټرول پیاوړتیا په ځان کې ډېره. تاسو که دغه شیان چې ما نن تاسو ته وویل چې تاسو عملي کړئ، تاسو په ځان پوهاوی ډېروئ او خپل د ځان کنټرول زده کوئ. وایي د غبرګون ښودلو پر ځای د ځواب ویلو لپاره ذهن بیا وروزئ. د دې دپاره چې غبرګون وښوئ، یو چا ته ورحمله کوئ، تحریک سئ، دستي ښځې ته ورحمله کوئ، جنسي رابطه ونیسئ، د دې پر ځای د جواب دلیل زده کړه. ما مېرمنې ته وکتل، اوس نه غواړم چې زه تحریک سم، اوس دستي جنسي رابطه نه نیسم، زه د مېرمنې سره سمې خبرې کوم، سټپ بای سټپ به جنسي رابطې ته ځم. دلته دا ستا سره کومک کوي چې ته پر ځان کنټرول ولرې. نهمه مسئله مو ده د جنسي اړیکې په جریان کې د تناسلي اطاعت زده کړه. د جنسي اړیکې په جریان کې د تناسلي اطاعت یعنې څه؟ اطاعت وایي دا اطاعت کولی سي فیزیولوژیک، رواني یا عاطفي واوسیږي.
په جنسي رابطه کې اطاعت چې شته وایي ستاسو تناسلي آلات د نعوز یا شخوالي حالت ته ولاړل. پر دغه د دغه نعوز د اطاعت سره کم کوي، کنټرول یې پر لري که نعوز ته درڅه ځي د نعوز یا مثلا د شخوالي د حالت څخه راوځي. ولې درسره راوځي؟ بله موضوع چې شته رواني، ته باید خپل رواني شعور ولري. رواني شعور موږ چې شته وایو، یعنې د رواني هوښیارتیا، ځیرکتیا. یو نفر تا ته ښکنځل وکړل، ته ورته وایې چې څه خیر دی، بې عقل دی. زما مور د ډېر رواني شعور لري. زما مور ته چې مثلا یو څوک بې عقله خبرې وکړي، غلطه خبرې وکړي، بې سواده دی. دومره اسانه ده د بې سواده کلمه استعمالوي چې وایي بعض وخت زما کس به وځي چې زما مور څومره اسانه. یو څوک چې بېنزاکتي وکړي، سرایان بې سواده دی. رابسې یو نفر به د دې پاک کور ګډ وټ کې زما مور هغه احساسات نه دغه کوي چې غوسه ورسي، اکشن استعمال کړي. مردارخوارو لایقه مردارخواره دي. یعنې خپل ځان ته یو منطقي شعوري جواب لري. عاطفي نظر هم باید تاسو خپل پر د خپل دماغ او خپل پر تناسلي آلیې او خپل پر جنسي رابطې تاسو د اطاعت حالت ولري. راځو د جنسي اړیکې په اجرا کې د تناسلي آلیې د اطاعت په شپږو موضوع کې موږ ته تشریح کوي. اول، اغېزمنه اړیکه. تاسو باید اغېزمنه اړیکه ولرئ تر څو وکولی شئ خپل د جنسي رابطې د تناسلي اطاعت ولرئ. دوهم، جدي و یو بل د بدنونو پیژندل. ښځه باید په دې پوه شي چې نارینه و اوج ته د تحریک د دې د نارینه د تناسلي آلیې د تماس څخه رسیږي. نارینه باید په دې پوه شي چې ښځه جنسي تحریک ته د کلیتورس ناحیې په مساج باندې رسیږي. دریم، تجربه او تمرین. تاسو میړه او مینه کوشش وکړئ خپل د ښه جنسي رابطې دپاره داسې جنسي رابطې هم خپل په ژوند کې ولرئ چې تاسو غواړئ تمرین وکړئ. نارینه غواړي تمرین وکړي چې خپل پر تحریک باندې کنټرول ولري. حتی باید نارینه دومره خپل پر تحریک باندې کنټرول پیدا کړي. اول دوی باید خپل پر ځان او خپل پر ذهن باندې کنټرول پیدا کړي، بیا دوی کولی شي تحریک باندې کنټرول پیدا کړي. یعنې د ستا میرمن تا ته لوڅه پوڅه پرته ده، ته غواړې د دخول مرحله اجرا کړې، په دغه وخت به هم ته پر ځان پر تحریک باندې کنټرول لري. دلته دی چې ته قوي نارینه کېږي او په تا کې د نارینه‌توب خویونه هم ډېرېږي. هر څومره چې تاسو پر تحریک باندې کنټرول پیدا کوئ، هغومره ستاسو د نارینه‌توب هغه قدرتونه ډېرېږي. څلورمه موضوع ده د توپیرونو منل. نارینه او ښځې جلا جلا پیدایښت لري، جلا جلا خاصیتونه لري. د تېر ورځې په ویډیو کې ما تاسو ته وویل نارینه جلا جوړښت لري او ښځه جلا. دوی د هورمونو د لحاظه د ښځې د سر کاسه د نارینه تر سر تر کاسې کوچنۍ ده. د دوی بدنونه فرق لري، د دوی بیولوژیک، د دوی احساسات، د دوی غوښتنې. مثلا نارینه د غصې په حالت کې خاموشي غواړي خاموش کښېني او فکر وکړي. ښځه غواړي خبرې وکړي. دا هغه شیان دي چې یو بل باید وپېژنئ. پنځم، صبر او خواخوږي. یو بل سره صبر او خواخوږي ولرئ، مینه یو بل ته ورکړئ. شپږمه، جنسي زده کړه او تعلیم. تاسو په دې کې مه شرمېږئ چې مېرمنې ته وایئ چې راسه زه نن غواړم دا زده کړم چې د دخول په وخت کې خپل پر تحریک باندې کنټرول ولرم. دا تمرین وکړئ او زده یې کړئ. اوس راځو لسم او اخري موضوع. د وخت څخه مخکې انزال د بیا راګرځېدو مخنیوي لپاره د یو ځانګړي پروګرام ډیزاین کول، په راتلونکي کې د لنډ مهاله پیښو د امکان منلو باندې ټینګار کول، پرته له دې چې د ناکامۍ یا اختلال بشپړ بیرته راستنېدو په توګه تعبیر کړئ. ګورئ دا یو څه سخت دی نه. اوس زه راځم تاسو ته دا وایم چې د وخت څخه مخکې انزال د بیا راګرځېدو مخنیوي څه رقم یا څه رقم موږ د وخت څخه مخکې انزال مشکل حل کوو. وایي په دې پروګرام کې ناروغ ته دا زده کیږي چې په جنسي فعالیت کې عادي بدلونونه شتون لري. یوه ورځ ته ډېره ښه جنسي رابطه نیسي، بله ورځ یې نسې نیولی. دا طبعي مشکلات دي چې دا باید تاسو ومنئ. که یوه ورځ تاسو ښه خپل پر تحریک باندې کنټرول زده کوئ، یوه ورځ کېدای کنټرول ونسئ کولی، خو کوشش وکړئ چې په ډېرو مراحلو کې تاسو کنټرول پر ځان ولرئ. جنسي فعالیت کې عادي بدلونونه شتون لري او د درملنې وروسته کله ناکله د وخت څخه مخکې انزال کېدل د ناروغۍ بشپړ راتګ معنا نه لري. ګورئ تاسو د تحریک کنټرول زده کوئ، یوه ورځ بیا ګورئ چې پر تحریک باندې کنټرول نه لري،
دغه وهم او ویره ځان ته مه پیدا کوه چې ولا دا خو بیا زه په ژر انزال نه جوړې اخته سولم. هغه ومنه. وایي د دا علت لاندې مسایل دي. کوم مسایل دي؟ لاندې مسایل دي. تقریبا دلته تاسو ته څو مسایل چې تشریح کوو دا تاسو ښه جنسي رابطې ته بیایي. د اضطراب او منفي فکرونو کنټرول. وایي حل یې چیش دی؟ د دې دپاره چې تاسو ژر انزال نه سئ باید د اضطراب او منفي فکرونو کنټرول ولرئ. څه رقم حل یې څه رقم دی؟ د پیښېدو له وخت خبرتیا ولرئ. مخکې له دې نه چې تحریک سئ باید ته خبره اوسېږئ چې دغه شی ما تحریکوي. دوهم ژور او شعوري تنفس باید تاسو وکړئ. ژور او شعوري تنفس دا دی ساه جمع کړل، بیرته چې ایله کړل، د ځان سره فکر کوئ چې شي ما تحریکوي، چې شي مې نه تحریکوي، کوم مسایل زما پر تحریک باندې ښه چې کوم نه دي. درېیمه مسئله ده د منفي فکرونو بیا تنظیم. منفي فکرونه ګر د عمر ستاسو ژوند ته راځي، تاسو یې بیا بیرته تنظیم کوئ او باسئ. نو بیا تاسو کولی شئ چې ښه جنسي رابطې ته ورسېږئ. دوهمه موضوع ده د درملنې مراحل هیرول. تاسو ولې ژر انزال ته رسېږئ؟ ځکه چې تاسو د درملنې مراحل هیروئ. حل یې څه شي دی؟ وایي پیښې او نمونې ثبت کړئ. تاسو دا د ځان سره همیشه تکراروئ چې ما د پروانې ډاکټرې څه چیش زده کړې وه، یا یې ویډیو بیا ګورئ تر څو تاسو دا زده کړئ چې د نارینه او ښځې فرق چیش دی. دا باید په مسلسل توګه تاسو واورئ، په مسلسل توګه د ژر انزال اړوند مسایل واورئ. دوهم چیش دی؟ وایي د معالج سره بیا کتنه. بیا کتنه دا ده چې تاسو راسئ زما ویډیوګانې وګورئ. دا مهارتونه په بیله دي چې موږ واک په ولرو زموږ د ذهن څخه وځي. د بیرته راستنېدو لار دا ده چې تاسو بیرته زما ویډیو وګورئ. درېیم په درملنې په لار کې انعطاف، یعنی که یو نه وي بل شی خو به وي. کله تاسو د مشکلاتو سره مخ کېږئ، کله د کامیابۍ سره مخ کېږئ. کوشش وکړئ چې خپل معلومات ډېر کړئ او خپل کامیابي او ناکامي ومنئ. درېیم موضوع ده وایي ذهنیت په تدریجي پرمختګ نه تقویه کول دي چې تاسو په ژر انزال سره مخ کېږئ. ذهنیت په تدریجي پرمختګ نه تقویه کول څه شي دي او حل لارې څه ده؟ وایي چټک پر ځای آرام، لکه موټر چلول زده کول او چلول. پر ځان باندې آرام کول او د سرعت کنټرول څه رقم زده کوئ؟ تاسو چې نوی ولاړ شئ، تاسو نارینه موټر زده کوئ، غواړئ موټر زده کړئ. موټر زده کوئ، کله چې موټر تاسو چلوئ نو قرار یې چلوئ. آهسته آهسته مو موټر زده کېږي. آهسته آهسته تاسو کولی شئ پر موټر کنټرول ولرئ او په 100 کې روان کړئ. په اوله ورځ چې په موټر کې کښېنئ خو نه شئ کولی په 100 کې روان کړئ. نو جنسي رابطه هم داسې یو مثال لري. دوهم دی وایي په کوچنیو پرمختګونو تمرکز کول. کوچنی پرمختګ دی وکړئ، لږ پر تحریک باندې کنټرول پیدا کړئ. د پروانې ډاکټرې د ویډیو څخه کوشش وکړه هغه تحریک ډېر کړې، تمرکز پر وکړه. هر څومره چې تا کوچنی تمرکز تکراروې هغومره ښه پایلې تا ته راولي. وایي د نورو تجربو یادول. د معالج کیسو ته غوږ نیول. تاسو ته معالج څه وایي؟ ستاسو معالج پروا نه ده، نو تاسو کوشش وکړئ هغه بار بار واورئ. څلورمه موضوع ده په ټولنیز جنسي تجربې تمرکز کول نه کول. تاسو دې ته دروي چې تاسو ژر انزال سئ. د انزال وخت باندې کنټرول ډېر کول. وایي حل یې چیش دی؟ وایي په اړیکو کې صمیمیت او هوښیارتیا پیاوړې کړئ، نو ستاسو به جنسي تحریک کنټرول. د اړیکې کیفیت د تمرینونو لکه شعوري لمس د حس تمرکز سره ښه کېدای شي. شعوري لمس چی ته وایي؟ یعنې تاسو په ډېر شعور سره خپل د مېرمنې ټول حالات وپېژنئ، دا کې کوئ او هغه لمس کړئ. خپل ژوند لمس کړئ، زه څوک یم، څه شی یم، څه کوم. دوهم اړیکې متنوع کړئ او په متقابل خوښي تمرکز ورکړئ. تمرکز د زړه نفوذ سره تعامل او د سترګو تماس باندې او خبرو باندې ډېرېږي. یعنې تاسو مېړه او ماینه کوشش وکړئ یو د بل سترګو ته وګورئ، دا ډېر تاثیر لري. یو بل ته وخت ورکړئ، یو بل ته مینه ورکړئ. درېیم دی وایي له د جنسي ملګري سره صادقانه خبرې وکړئ. دا خو هم یو مشکل دی چې تاسو په انزال کې مشکلات درته پیدا کوي. وایي د احساساتو اړوند خبرې وکړئ یو بل سره. وایي پرته له قضاوته تاسو یو د بل سره خبرې وکړئ. داسې نه چې مېرمنې چې د یو وخت خبره کیسه درته کوي ته یې دستي قضاوت کوئ چې اله کافره سولې دا خبره چې راته وکړه، یا چې ولې زما د مور غیبت راته وکړئ، تا زما د مور غیبت وکړئ، زما د مور غیبت ونه کړه. خدای وایي تا د مور غیبت کړې، ته هم د مور غیبت ورسره وکړه، موضوع به خلاصه شي.
د هغه شان وای چې تاسو ته په دا اوله څېړنه کې دا درښیي چې تاسو اول خپل ځان باندې کنټرول زده کړئ، بیا پر تحریک باندې کنټرول زده کړئ. د سبا ورځې په ویډیو کې به تاسو هغه د اوس مو د 1900 دغه اوس تاسو چې کوم ویډیو ولیدله دا هغه څېړنه وه چې په 1999 کې سوې وه. د 2003 څېړنه چې ده هغه د جنسي مهارتونو تدریس دی چې هغه څېړنه به سبا ته زه تاسو ته تشریح کړم. په دا څېړنه کې به تاسو ته زده کړئ چې څنګه مهارتونه زده کړئ چې ښه جنسي رابطه ولرئ. اوس د نن ویډیو دا اړوند دی چې تاسو څنګه پر ځان کنټرول ولرئ او څنګه خپل تحریک کنټرول. مننه چې غوږ مو نیولی دی.